راشد خان چې افغانستان نړیوال جام نوي ګټلی واده نه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ورو توپ اچوونکی راشد خان وایي تر څو چې افغانستان نړیوال جام نوي ګټلی تر هغې پورې به واده نه کوي. راشد خان چې په نړیوالو 20 اوریزو لوبو درجه بندۍ کې د نړۍ غوره توپ اچوونکی دی، همداراز څو ورځې مخکې د کرکټ سترې ویبپاڼې ویټسن هغه د 21مې پیړۍ د 20 اوریزو لوبو تر ټولو ارزښتناکه لوبغاړی هم اعلان کړ. 21 کلن راشد خان بې له شکه چې د افغانستان ملي لوبډلې تر ټولو مخکښ لوبغاړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خپله تازه مرکه کې ویلي تر هغې پورې به کوژده او واده ونه کړم تر څو چې افغانستان نړیوال جام نه وي ګټلی. راشد خان تر دې مخکې هم په یو مرکه کې ویلي و چې په راتلونکو 3-4 کلونو کې د کوژدې یا واده پلان نه لري. راشد خان نه یوازې دا چې د افغانستان مخکښ لوبغاړی دی، بلکې هغه په تجارتي لیګونو کې هم د مخکښ لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي. په وروستي ځل نوموړي د آیرلینډ پر وړاندې په 23 اوریزو لوبو کې ولوبېده چې 15 لوبغاړي وسوځول او افغانستان دغه لوبلړۍ په خپل نوم کړه. راشد خان د سږکال IPL کې هم د سنرایز حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبیږي، خو سږکال IPL د کرونا له امله ترسره نه دي شوي تر اوسه او ښایي په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې ترسره شي. همداراز نوموړی په کاربین پریمیر لیګ کې د بارباډوس لوبډلې له لوري اخیستل شوی دی او په بیګ باش لیګ کې هغه بیا د اډلایټ سټرایکرز لوبډلې برخه دی. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.